سلامونه او نیکې هیلې درناوی تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته چې اوس ما ګورئ مطلب غزال نظري ګورئ تاسو ته اشراقلاس وایم غزال نظري چینل ته نو ګران کتونکو روجه هم په ختمېدو ده اختر را روان دی نو ګورم چې پښتونخوا کې حالت څنګه دی او پښتانه شوپینګ کوي او که نه نو زه د افغاني جامو یا هم کالي کپړې ته ولاړه یم نو نه پوهېږم چې اختر کې خلک افغاني جامې ځان ته اخلي او که نه صرف ودونه کې دې کې خلک مطلب افغاني جامې اخلي نو دا به د خلکو نظریات هم اخلو نو موږ سره پاتې شي یو خو مطلب دغه د افغانستان او پاکستان او ایران اسرائیل جنګونه هم روان دي نو په دې خاطر دومره اختر ته خاص خلک خوشحال نه دي مطلب ما ته هم داسې نه لګي چې اختر دی مخکې به اخترونو کې هسې یو خوند یو مزه وه که نه چې تقریبا یو شل ورځې مطلب اختر ته پاتې و بیا به هم خلک مطلب دی سوچ مطلب زه لاړ شم دا واخلم هغه واخلم خو اوس هغه خوند مزه نه ده پاتې او بل بدبختانه متاسفانه لارې بندې دي څه چې افغانستان کې دي افغانستان کې بند پاتې دي څه چې پاکستان کې دي دوی دلته بند پاتې دي نو الله دې په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي او الله دې امن راولي نو خپرونه کې فی الحال خو زه یوازې یم خو پردې تر شا کیمرې تر شا ما سره آیلین جانه هم ده ته څنګه یې ښې طبیعت دې ښه دی نو ګرانو کتونکو تاسو آخري شیبو پورې موږ سره پاتې شي او چرته مه ځئ خب هموطنان گل نازنین قسمی که میبینید در لباسهای افغانی از دکانهای اینجا زیادتر افغان ها هستن و گرچه پشتونخواست پښتونخوا دی خو مطلب دلته افغاني ډریسونه هم خرڅېږي او زه غواړم چې په دواړو ژبو باندې خبرې وکړم اکثر ما نه ګله کېږي چې ته په دري خبرې کوې ځینې وایي چې ته ولې پښتو خبرې کوې خو دا دواړه چې یو ځای شي بیا لکه مطلب غوړې لا غوړ موږ سره اجي صاحب ولاړ دی نو ماشاءالله او سپینې کپړې هم اچولي د اختر ته لا ټایم پاتې ده نه پوهېږم چې دومره یې ځان ولې ښایسته کړی دی السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ په خیر خیر خیرت دی ټیک ټاک تازه تکړه څنګه یې سال لرئ الحمدلله روجې ښه تېرېږي خپله خیر دی روجې ښه ښکلې زبردست تېرېږي په تاسو څنګه تېرېږي الحمدلله ډېرې ښې تېرېږي ډېرې مزېدار روجې دي ختمونه هم پکې وکړه تراویح مو کړې انشاءالله اورې الله دې دا نور هم په خیر خیرت سره تېرې کړي اورې شکر دی الحمدلله شکر دی ماشاءالله حاجي صاحب هم داسې پوره انرژي ده ستاسو نوم او د کوم ځای تاسو زه د دې پېښور یم پېښور یې ښه ما داسې سوچ فکر کوله چې تاسو به افغان یې افغان خو یې مونږ خو ټول افغان یو اورې افغان خو یې د افغان نه خو دغه کېدم خو پېښور یو لکه مطلب پښتونخوا افغانستان ټول یو افغان دي نو اول سر کې به د اختر خبرې پرېږدم نن سبا مطلب د پاکستان حالت هم داسې مطلب ټیک نه دي که نه افغانان وباسي نو مطلب تاسو ته به هر څه معلوم وي د دغې په باره کې څه نظر لرئ تاسو افغانان مهاجر افغانستان ته لېږي او په باډر کې جنګ هم دی نو مطلب زیاتر خلک په باډر ولاړ دي که نه گاډي کې او مطلب روجه هم د اختر هم را روان دي دغه ستاسو په نظر دا څنګه بولئ تاسو خو جنګ ښه خبره نه ده دی خو هم زموږ مسلمانان ورونه دي هغه خو زموږ مسلمانان ورونه دي او جنګ چې کوم دی ښه څیز نه دی الله دې دواړه په اتفاق و اتحاد لري او دا روجه د روجه کې خو مطلب جنګ بیخي ښه نه دی والسلام مننه خوشحاله اوسئ بالکل نو جنګ ښه نه دی او پاکستان افغانستان ټول یو پښتانه دي یو خویندې ورونه دي خو نه پوهیم چې دا جنګونه او جګړې تر کومه به وي خیر دا خبرې پرېږدم ولې چې اختر خوشحالیانې روانې دي یو څو ورځې اختر ته پاتې دي حاجي صاحب اختر کې کارونه څنګه دي مطلب اختر سیزن لګېدلی کارونه سخت کار روجه ډېر ښه کارونه دي ټول روزګار د ټولو خلکو ډېر مزېدار دی ښه روزګار دی کسټمر ډېر راځي او شکر الحمدلله ټول خوشحاله دي نو دغه افغاني ډریسونه یوازې افغانان اخلي که نه دغه د پاکستان پښتانه هم اخلي دا د پاکستان پښتانه هم اخلي دا یوکې ته هم ځي امریکې ته هم ځي لندن ته هم ځي جرمني ته هم ځي دا ور هر څوک چې کوم دي مطلب که پنجابیان دي که پښتانه دا ټول اچوي او مطلب پنجابیان هم اچي که نه نو دغه جامو کې داسې ګرانه جوړه کوم یو د دوستانو تاسو وګورئ مطلب ډېر ښایسته ډریسونه دي افغاني چې مطلب د ده چې هماغه څومره یو جنۍ بدرنګه وي که نه څومره بدرنګه وي چې دا جوړې وای چې دومره ښایسته شي که نه چې هېڅ حد نه لري نو دې کې داسې ګرانه جوړه کوم یو ده جي صاحب تاسو موږ ته وښایئ ګرانې جوړې خو ډېر دي او دا ویلوټ والا دی دا ګرانې دي مطلب دا ټولې مطلب د ودونو دپاره لې ښه څیز دی پوه شو مطلب دا د موږ سره ارزانه کوالټي نشته لو کوالټي موږ نه ساتو ټوله ایون ښه کوالټي موږ ساتو
نو که زه خپل واده لپاره یو جوړه انتخاب کوم خوښ کوم تاسو به ماله کوم یو انتخابوئ؟ غواړې په اډر هم درته جوړ یو تیار غواړې تیار هم موږ سره نو شته. دې دکان کې کوم یو داسې نو ښایسته په مال اورېږي چې زه مطلب هغه خپل واده لپاره بیا واخلم؟ کلر واچوه دا به تا سره ډېره مزه کوي اورې دا پینک کلر. ښه ولې ما سره به دا کلر مزه کوي؟ بس تا کلر تا سره مزه کوي ستا رنګ هم دې سره میچنګ کوي. نو دوستانو حاجي صاحب خو ګوري دومره ښایسته مشورې راکوي. زه به خپل واده لپاره انشاءالله داسې کلر خامخا انتخابوم او دا کلر واقعا زما هسې خوښېږي انسان چې واچوي که نه هسې رنګ پکې ښایسته روښانه شي. او د قیمت څومره دی حاجي صاحب؟ 35,000. 35,000. نو 35,000 باندې پوهېږي د افغانستان پښتانه به کېدای شي په دې 35,000 باندې پوه نه شي. لږ پښتو کې وایي 15,000. 15,000. 35,000. ها 35. نه دوستای عزیز هموطن گل ناظرین شما بگوین که قیمت زی پیرانا چند هست؟ پیرانه مثلا لباس های افغانی دیگه 35,000 قدر قیمت نیست چون به خاطر که پیسه کالدار بسیار زیاد ارزان شده. از اون خاطر اگر شما دوست دارین لباس های افغانی میگیرین برتون دیگه حتما دیگه بیاین نمیچه بگیرین برتون. ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. یو چشمه یې هم اچولې دي دا د سټایل لپاره اچولې که څه؟ نه د سترګو اپریشن مې کړی دی او د دې د خاطر اورې موږ د سټایل نه یو نور مشران یې موږ د سټایل مزه موږ نه کوي اورې نه مړ اوس مطلب پسل ځوانان نه ښایي ماشاءالله ځواني وګورئ. بس الله دې بس ته دوا کوه موږ ته اورې پوه شوې. او چې څه واده مو کړی و که نه؟ او واده خو مې کړی په خپل خوښه و که نه د فیملي؟ بس د فیملي په خوښه مې کړی. کله کله روژه کې درز او غوبل راځي جنګونه کېږي؟ نه د جنګونو کار نه کوو اورې پوه شوې نه جنګونو کار. سړي چې څومره وایي چې جنګ نه کوم نه کوم سړي جنګونه کوي ګوره. څه خبرو بس که تاسې ښځې جنګ کوئ به سړي خو نه کوي اورې. نه ښځې ټول زنانه ماشاءالله شریف دي. ما یې نیولی که نه هېڅ په جنګونو نه پوهېږي الحمدلله. ښځې جنګ چې کوم دی دا د ښځو کار دی اورې سړي کله هم جنګ نه کوي اورې. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. بلکل همداسې ده. نو قدرمنو کتونکو موږ سره پاتې شي او چېرته مه ځئ. ښه ګران دوستانو تاسو خو د صاحب خبرې واورېدل چې مطلب اختر ورځې شپې دي او کارونه هم ښه روان دي. نه پوهېږم چې اوس دوی موږ ته څه وایي چې کارونه ښه روان دي او که خراب روان دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ په خیر. خیر دی. څنګه یې وروره؟ خیر دی بالکل ټیک ټاک. تاسو ښه؟ شکر دی. نوم مدثر. د کوم ځای تاسو؟ سټایل. څنګه؟ فرام افغانی سټایل. او ماشاءالله څه یو ښایسته نوم. ښه او د کوم ځای تاسو؟ مونږ یو حیدرآباد PS7. ښه مطلب تعلق افغانستان که د پاکستان سره لري؟ تعلق افغانستان سره لرو. ښه افغانستان سره تعلق لري او دلته دکان هم لري؟ دلته دکان هم لرو. پېښور صدر ډي. مدثر د افغانستان او کاروبار پاکستان کې کوي پښتونخوا کې کوي. نن سبا خو حالت هم ماشاءالله نو د پاکستان تاسو ګورئ که نه چې چوکۍ په لاس افغانان وباسي نو تاسو څه پرابلم نشته؟ پرابلمس خو ډیر دي خو بس مونږ به دا سالب کوو خپل هار به نه منو. مطلب دا چې کله مې انسان زندګۍ کې هار ومني که نه نو هغه نه بیا کاروبار کولی شي هېڅ هم نشي کولی. نو دا خو ایشوز دي مسلې دي دا به راځي مونږ به خپل هار نه منو په یو طریقه. او دلته څه پولیس دولت له خوا نه تاسو ته څه مشکل نشته؟ هغوی کله داسې راغلی چې دلته نور دکان مه کوئ کاروبار مه کوئ دکانونه بند کړئ داسې خبرې شته کله؟ یاره داسې مسلې دي خو نورو دکاندارانو ته ځکه چې الریډي ما ویزه راګولې ده ځان ته. خاص تاسو مطلب ویزه شته؟ زه رجسټر یم. زه ډېر ښه. نو وینې مه وایه که ژوند کوې وینې ته اوبه وایه که ژوند کوې که نه ځینې اوس فی الحال داسې حالت راغلی داسې وخت راغلی چې هغه رښتیا حقیقت څوک بیانولی هم نشي. نو څه چې مدثر څه کوي حقیقت بیانوي او که نه مدثر تاسو څه وایي مطلب د افغانستان او پاکستان منځ کې جګړه هم روانه ده او بل دا چې افغانان هم وباسي دې کې تاسو څه نظر لرئ او څنګه یې بولئ؟ دا ډیره زیاته غټه ایشوز دا مسله ده. دې باره کې زه دا وایم چې افغانانو ته د یو خاص ټایم میلو شي ځکه چې روژه هم روانه ده او بل اختر ورځې هم دي او بل دلته کې کاروباریان هم زیات دي غریبانان خلک هم پکې ډېر دي چې دې ته یو ټایم میلو شي یو ریلیف میلو شي داسې ټایم دپاره چې مطلب میاشت میلو شي اختر پورې غټ اختر پورې چې دې ته خپل ټایم میلو شي. دا وړه مسله نه ده لکه الریډي جنګونه هم روان دي د غونډې دنیا حالات خراب دي. نو الله پاک دې وکړي چې افغانستان او پاکستان دواړه یو رونه ملک دی اور یو ځای شي. بالکل ډېره مننه خوشحاله اوسئ. او کاروبار څنګه ده؟ کاروبار کېږي او که نه پیسې میسې دې جمع کړي او که نه؟ کاروبار خو بس ښه روان دی ډېر ښه روان دی ځکه چې زمونږ بزنس داسې دي چې هغه آنلاین دي غونډه اور ای ټایم دی شپمنټ زیات دي. مطلب هغه ګرانه جوړه ستاسو په دکان کې کومه جوړه ده؟ زمونږ دکان کې ګران ډریسز چې کوم دی هغه د وینټیج ډریسز دي. دا دې کې داسې څه دي سپین زر دي که سره زر دي چې ګران دي او قیمت؟ سپین زر او سره زر کمیسونه کې نه نو ګران په څه وجه ده؟ مطلب داسې وي که نه
چې کاریګر په ټیم زیاته غشتي وي بالکل. او ډېر ښه آیټمز پکې وشوي دي. ها د قیمت څومره دی؟ د دې 45,000. 45,000. نو مطلب دا اردو حساب ډیره مشکله ده، خو خیر زه اوس پکې عادت شوی یم. مخکې به زه نه پوهېدم که نه چې مطلب 11-12 باندې به هم نه پوهېدم، خو اوس ماله راځي. نو ډیره ګرانه نه ده دا جوړه. اصل کې دې کې چې دا کم کار شوی دی هم د سرموزي کار دی، ظریف کار دی، ښه لاس ولا کارونه پکې شته که نه. ډېر ښه. نو که دا تاسو نه زه والمه که نه، مطلب ما د به په څو حسابه وی؟ تاسو ته خو ګفټ هم در کومه، فری هم در کومه، تاسو ته در کومه، او افغانیانو ته هم ښه پرایزز کې ورکومه. ښه، ما له فری ګفټ راکې. ها تاسو دوستانو شاهد اوسئ چې خپل ژبې نه وانه وړي، اوس کومه جوړه ماته ګفټ راکوئ. دغه در کومه د ریټ ښه پیک ماله شابه پیک به کومه ته اوس اوس به راله پیکې ګورو چې مدثر په رښتیا ماله پیکې دا جوړه راکوي که ناسې د کیمرې تر مخه تاسو ته وایي شابه ماله جوړه پیک کاله. زه ګپ نه لرم چا سره کتونکو. ښه کتونکو تاسو ما سره پاتې شي، ګورو چې مدثر دا بالکل بل ویډیو کې تاسو شاهد اوسئ که نه. دا ویډیو ځان سره نوټ کړئ، سیف کړئ ځان سره چې مدثر ما ته ویلي چې زه به تاسو ته دا جوړه ګفټ کومه. اوس هغه بل دکاندار باندې مطلب روړې دی نه پوهېږم څوک دی، هغې باندې اوس اټاټیک رانه شي. تاسو باندې اوس اټاټیک رانه شي. دا جوړه ده دوستانو، دا زما جوړه ده. خاصه وشه چې زما کټ سره جوړه ده که نه، ما ته جوړ شوی دا جوړ خماله پیک کوي. دا زما جوړه ده. ښه، دا د غزال نظري جوړه ده. که تاسو هم غواړئ داسې جوړې واخلئ نو خامخا دلته تاسو راتلی شئ. نو هغه بل چې دی ویلې مطلب دا جوړه تاسو ته پیک کومه، هغه داسې ورکم سور شو که نه، داسې بل شان د شمالو سره ټټیک پرې رانه شي. په دې وجه ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. مدثر چې خفه شوي نه یې، ګپ مې تاسو سره ولګو، خو جوړه کې ګپ نه لګوم تاسو سره. نو څه پیغام لري کتونکو ته که نه؟ خوشحال آباد دی اوسي افغانیان پاکستانیان دواړه. څنګه پوه نه شوم؟ خوشحال آباد دی اوسي افغانیان پاکستانیان دواړه. روجې سر ته ختلې کتونکو تاسو موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ. ښه دوستانو، تاسو خو د افغاني جامې ویډیو ولیدله، نو د خوا ته راغلم. د خوا ته نو بنګډي هر یو څیز خرڅېږي. نو ګورم چې ښځینه خو نشته پکې، خو زه ګورم ځینې نارینه هم بنګډي ته ولاړ دي چې دا نارینه په بنګډي باندې څه کوي. بنګډي خو د زنانو کار دی، نو مطلب همیشه زنانه یوز کوي. نو نه پوهېږم، زه چې ماشوم وم که نه بنګډي زما ډېر زیات خوښ، خو اوس چې مطلب غټه شوې یم اوس مې شوق ورسره نشته ده. نو دا بنګډي تاسو ګورئ، مخکې به دا ښځینه بنګډیوالې ورته ویل که نه، نو هغوی به خرڅول، خو اوس نه پوهېږم چې هغوی به چېرته وي چېرته به نه وي، خو دا معلومات ماته نشته. خو دلته کې ورونه دا بنګډي خرڅوي. اوس دا دکاندار هم نشته ده، غواړم چې یو دکاندار پیدا کړم چې بنګډي خرڅوي، هغوی سره به زه خبرې اترې وکړم. ورور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. څنګه بنګډي څه لپاره اخلئ؟ دا ماشومان رااله. حدیث سره تاسو مخ واړوئ، اوس دا کتونکو ته وایي چې مطلب مخکې به زنانو خپله بازار ته راتلله بنګډي به یې اخیستله، اوس مطلب داسې یو رقم شو که نه، مالدارو بنګډي باندې څه کوي؟ ځان دپاره خاص هم نه لو، ماشومان دپاره لو، خو زنانه نشي راوتلی. دا ټایم لږ د روژه ماتې تیارولو ټایم دی. بالکل. نو دا درنه مطلب بابي غوښتي او که نه بچي درنه غوښتي دي؟ دا وګورم مطلب واړه واړه بنګډي اخیستي دي کتونکو. دا دواړه غوښتي دي، دواړه غوښتي دي، دواړه ډیمانډ دی. او که ورته یونیسي نو بیا نو سبا به بیا رالیږي، بیا به دې لیږي. مطلب جګړه به جوړه شي، همداسې ده. نه خامخا اختره پورې خو را باندې زور کوي علي به. نو صرف بنګډي به ورته اخلي که نه نور شاپینګ به هم ورله کوې؟ نه نور شاپینګ شوی دی، صرف دغه مهندي پاتې راو، دغه پاتې دي. مهندي او بنګډي دا اخترونو کې مطلب پښتانه ډېر خوښوي که نه، نو ځینې نارینه وي که نه بنګډي خوښ نه وي. ستاسو څنګه، ستاسو خوښ دي او که نه؟ یاره دا خو اوس که خوښې دي که خوښې نه دي اخلي به اخلي، د زه د به م اخلي، اخلي به وله. دا هغوی ډیمانډ دی، ضرورت دی د زنانو یا ماشومانو. ډېره زیاته مننه، مهرباني. ښه دا بنګډي والے چې ما سره پاتې نه شي، بابا تاسو خو لږ دې سایډ ته راشئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام بابا. څنګه یې بابا جانه؟ تابعدار دي. طبیعت هم ښه دی؟ شکر الحمدلله. بابا دې کوم ځای تاسو؟ مونږ پېښور یو. پېښور یې. بابا بنګډي خرڅوئ تاسو؟ بس دا د اختر دپاره خرڅوو که نور خو نه خرڅوو. نور نه خرڅوئ؟ دې نه علاوه بیا نور څه کاروبار کوئ؟ بیا چې مونږ ډیکوریشن کار کوو. ډیکوریشن کار کوئ. نو دا اختر کې بنګډي ډېر خرڅېږي په دې وجه که نه؟ خلک مجبور وي
فیملی ټول ورته دغه چې راوړې براله. نو تاسو ماشاءالله د پیسو په ګټلو کې ښه مهارت لرئ چې اختر شي او تاسو بنګړي خرڅوئ. بالکل بالکل جی. کنه او نن ورځ 100 روپۍ ګټلې بابا. یار دې کې پته نه لګي. نو خو بیا هم لکه څه بدروغه مدي شي کې پته نه لګي دا چې خرج کو ټول به اخره کې پته نه زر 2000 خو به مو ګټلې وي. وو تاسو خو بم غټلی جی بالکل. او 100 روپۍ مال راکوي بابا. سوچ صافه در وکړو مطلب خرزم یما نو مطلب اختر روان دي کنه ایدی برا کوي راته کنه اوس به 100 روپۍ دی راکوي راته. ولنه سوچ صافه در وکړو. زما خو ډیر زیات چې ته مال ډیر راکې نو پلاران چې څومره راکې هغه خپل بس یا ورکې پلار کنه زیات خو نه ورکې. اوس مال 100 روپۍ راکوي. تاسو خو زره له 1500 والے. او تاسو مال راکې کمرې تر مخه چې ګورم 100 روپۍ راکوي. زر د پکاري 500 د پکاري. اوس راکې کنه زر راکوي که 500 روپۍ راکوي. تا نو خې نه دي دا. ګوره بابا دومره غټ زړه لري کنه په زر 2000 خپل کاروبار کوي. قربان خوشاله اوسې ته هم زما د پلار په ځای. او اولاد خوشاله. دا برانه خلی واپس کنه. ما ورکو مړی. ها زه بابا نه د 1000 روپۍ نه اخلم کتونکو ولې چې دا بابا دا پلار چې دومره غټ زړه وکړو کنه دا یو دنیا ارزي. نو داسې پلاران دي ژوندي اوسي چې مهنت کوي کاروبار کوي او مطلب خپل بچو لپاره دا مطلب 1000 روپۍ مال راکو د دې په بدل کې دا د نال مخترې کې مال بنګډي واله دا تاسو والے زه غواړم چې بنګډي واچوم بابا نه صحیح ده ټول بنګډي ستانه. ها نو زما د لاس بنګډي بدل ته ملاويږي زما لاسونه خو مطلب چانچ پانچ لاسونه دي بابا. ملاويږي زما د لاس بنګډي وکم یوي. مال تور کلر راکې بنګډي اخو بډیر غټي مطلب کتون کو زما د لاس ګوتمم نه ملاويږي او بنګډیم صبر ها خماله یو درزن راکې نو کتون کو یو درزن بنګډي بابا نه ایدی کی اخلم ښه او نو پیسې نه اخلم ولې چې دوی په خپل مهنت کوي کنه یو بس بابا. نو بابا کتونکو زړه غټو کنه نو ځینې وی ډیر زیات کنجوس وی کنه ډیر زیات سخت وی لکه زمونږه کیمرامین په شانتي دومره سخت کنجوسه ده کنه چې ډیر زیات مګم بابا زړه ډیر زیات غټو مطلب چې مارته مال دی راکې زرګونیم راکو خو زه پیسې خو نه غواړم مناخلم مطلب هغه ما دغه نیت معلومه ولا ماشاءالله نیت کې فرق نه ډیره مهرباني خوشاله اوسې او کتونکو زه به دا بنګډي لاسونه کې واچوم او بابا دا درزن په څو دی 150 روپۍ درزن دی. کتونکو سبا چې زه بنګډي ځان لا واچوم اختر روان دی اختر څه ګپ نه دی ښه. نو کتونکو زما اول ایدی دا دی چې دورونه ولاړ دي غوږونو کې سی خو دي نو پوهېږم چې څه دي نو غواړم ته پوښتنه وکړم چې په دې څه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر اوسه څنګه؟ الحمدلله خیر. مبارک نو. زمانو ما کې شهزاد دی. تاسو مال دا راکې دا څه دي؟ دا نن سبا بس فیمس ته خلک په ټیک ټاک کې زیات تر تاسو کتلې ویډیوز وغیرہ جوړي نو زیات تر هم دا استعماليږي. دا استعمالي نو مطلب دا خو د انجن لپاره وي دا خو جنکان استعمالي نه بس نن سبا لکان استعمالي فن ټایپ ته دا نو ماشومان استعمالول شي مطلب لکان نشي استعمالول دي کې دا است کمال دی بس دې کې دا چې دا تاسو کې دی تاسو یوز دا ګورئ بس دا تاسو پریس کې دی کې هوا پایپ ته دا ګورئ چې تاسو دا پریس کوئ به دا غوږونو چته فن ټایپ ته دا ها مطلب دا غوږونه دومره غټ شي لکه د خر دا خدای او خدای فنی ټایپ ته ډېر مطلب ماشومان انټرټینمنت لپاره ډېر خدای دا انټرټینمنت ته دا ضرورت تا دلته څه کولو دا زما فرند دی بلکې زما سټایل دی دا دلته او د بس افیس نه راغم بس دلته کېم بس ولاړ دي سره ها بس خبره ده اختر روان دي س جامع مامي مو کړیو کنه الحمدلله رسم کړی دي سو جوړي موږ صرف دلته خلکو خدمت ته ولاړ خل خدمت څه کوي دلته دا ګورن د خلکو ته سہولت ته دلته چې موږ ورکو نو دا خو ته نه خرڅې دا خو ته مطلب نور عمر ته مزاحمت کې کنه نه به دا زموږ خپل سټایل له مرګره مې دی یار دوست دی او جی خپل دی نو تاسو مطلب څه کاروبار کوي کنه زه خپل ریل اسټیټ کې ما ډېر ښه نو روزه نیسئ کنه الحمدلله مسلمان یم سوم خوړلې سوم نیولې نه دا خیره بس نه کی سم نیولې دی خوړلې ملا نه دي خروبه خو اذان نه پس په پرې ډېر ښه الله تاسو ته قبول کړي روزه کې خلک مطلب ډېر زیات غوسه کوي ته خو ماشاءالله دومره ښایسته خان دی
نو بس نو روزه هم صبر د پاره وي چې صبر کوي نو ثواب زیات وي روزه غوسې د پاره نه وي کله غوسې هم کوئ که نه تل داسې خوشحاله یې او نه خاندئ نه خوشاله یو الحمدلله ښه خوشاله او ښه خوشاله د غوسې نه څه جوړیږي نه نو زه ډېر ښه خبره ده نو ګوره تاسو هم داسې لکه د ورور په شانتې غوسې مه کوئ جنګونه مه کوئ ځینې نارینه شته وي که نه کور کې چې مطلب د ورځې کار وکړي او ماښام لاړ شي کور کې او درزه غوبل یې اچولې چې غوسې او جنګونه او ځینې پکې وهل هم کوي داسې سړو ته څه ویل لري نو بس دا ده چې دې ته اکثر داسې وي سګرټ والا شو چې کوم دا نیکوټین وغیره یوز کوي هغې خو بیا مغزه کار نه کوي تاسو عمل لرئ نه نه شکر دی ما هېڅ قسم نشه نه کوم نه کوئ نه نه هېڅ دا ولې نه کوئ پښتانه خو اکثر نسواره ډېر کوي نه نه زموږ عادت نه دی نه عادت هم نه دی شکر دی خبره ده چې عادت هم نه ده عادت مه جوړوئ نه عادت نه جوړو عادت نه جوړو الله هم ته ساتو چې دا کم کې نو موږ دې ته هم نصیحت کوو چې یاره دا پرېږدې څه جوړېږي ته نه نه نو او نو ورور ستړی شو واقعا بیک و که نه شاته مو هغه هم کوز کو نو تاسو مخکې ویلې که نه چې دا خلک ټیک ټاک کې اچي او څه نو ټیک ټاک کې ګورئ بالکل ټیک ټاک کې ګورم او ستاسو شعرونه په ټیک ټاک کې اورم نو زه یم چې تاسو خپل د مینوالو ته یو دوه درې شعرونه هم لږ ډالې کړئ تاسو زما شاعري ګورئ مطلب تاسو زه فالو کړی یم بالکل بالکل ما فالو تاسو موبایل وباسئ چې دا رښتیا دی او که دروغ دي دوستانو روجا د ګورم چې دی مطلب زه فالو کړی یم او که نه کاسې وایي زه خو شاعري نه کوم ماله خو شاعري نه راځي دوستانو ماله خبرې هم نه راځي او دوی وایي چې شاعري پته نشته چې هغه څوک دی شاعري کوي دا وګورئ صبر نیټ کار نه کوي او ګرانو کتونکو نو تاسو ګورئ چې زه فالو کړی یم نو اوس تاسو مطلب زما مینوال یې بالکل دې زم چې تاسو یو دوه درې شعرونه زموږ د زما مینوالو د شاعري کې شعرونو کې تاسو کوم شعر زده کړی یاد کړی او که نه چې اوس کتونکو ته تاسو وایئ نه دا خو به تاسو اوس ماته وایئ که چې کوم ستاسو فیورټ شعر وي هغه به تاسو اوس ماته وایئ تاسو ډېر زیات ویلي دي خو زه یم چې تاسو مونږ ته یو شعر زما شاعري کې کوم شاعر ستاسو ډېر خوښ شوی دی چې تاسو اورئ خوښ شعرونه زه خو اورم زه خو ټول اورم او دي مین خو نه یې تاسو نه نه شکر دی واده مې کړی دی واده م کړی خو مطلب په ښځې باندې کېدای شي په مېرمنه مین شئ تاسو بالکل بالکل زه خو اکثر هغه څه وایي چې په زړه تیکه تیکه وي مات وي هغه خلکو ته دا شاعري کوم بالکل یا یو شعر ورته ډالې کې زموږ د مینوالو ته ها زه شعر غواړم زه به څه شعر یادوم خاوی مسافری سخت خواری ده مسافری سخت خواری ده باران به اوري څوک به ځای نه درکوینه بالکل بس تاسو دې ډالۍ وي بالکل ډیره اول مننه ځل ګورئ چې زه مطلب یو شعر یو چاته ډالۍ کوم ښه جي ډیره مننه ډیره مننه مننه خوشحاله اوسئ بالکل خوشاله اوسئ دکاندار صاحب هم ولاړ دی راته داسې نیغ نیغ ګوري چې مطلب پته نشته غوسه غوسه کې راته ګوري دا ته یې نه پټومه لاس کې مې نیولی دی واپس بیا ورله ورکومه تاسو لږ وځئ هغه خپل کوټې نه خپل کمرې نه ووځئ سلامونه جوړ سلام بخیر څنګه الحمدلله نوم نظر محمد نظر محمد دلته راشئ نظر محمد روجې څنګه تېرېږي تر دې دمه بالکل زبردست تیریږي او واده مو شوی دی نه نه ولې اختر نه بعد انشاءالله اختر نه بعد واده کوئ روجې کې مو ولې واده ونه کړو بس انشاءالله اختر نه بعد رور به چې دی بهر دی سعودي کې هغه به راځي نو انشاءالله یو ځای به وي نو واده ښه شوي چې تاسو واده کوئ نو اسلام کې چې راغلی دی نو بس لازمي خبره ښه شی به وي ځینې وایي چې واده مطلب ښه نه وي ټول جنجالونه وي رښتیا ده نه نه ښه شی دی واده کول پکار دي ټایم سره کول پکار دي واده چې ها اختر ته هم ورځې کمې پاتې دي مطلب کاروبار څنګه ده الحمدلله دلته خو فیملیز چې دی افطاري نه بعد ډېر زیات فیملیز راځي خریداریان هم کوي هر قسم بنګړي پکې علي راځو او ډېر فیملیز راځي دلته خو ډېر رش وي ځینې وي مطلب مخکې به دا ښځې بنګړي خرڅول که نه هغوی اوس چېرته دي آی زیاتر چې دی کوچی بازار سایډ ته کینی لاندې سټال باندې لګولي یو درزن بنګړي په څو دي 100 روپیز درځي دي چې نو مطلب لږ ډسکاونټ هم کوئ که نه 150 کې خرڅو بس چې څوک مطلب نیګوشیټ وکړي نو 100 کې ولا ورکو ګران خرڅي کنه بابا نه بابا زړه ماشاءالله غټو مالې ایدي راکو دا زمونږ طرف نه مواله سمسته تاسو به مالې څه ایدي راکوئ چې سم خوخي والے یم سم خوښې ته راشه آیرین څه پکې والو مطلب اختر ده که نه بس دې کې به ځان له خپل د اختر څیزونه ټولو که نه نو زمونږ پیسې به پرې نه زمونږ خرچه به پرې نه کېږي نو تاسو به ماله دا ونیسئ دا زه نه غواړم دې نه علاوه ماله څه مطلب ایدي راکوئ نه تاسو خپل زړه نه راکوئ نو داسې خو نه کېږي زه به دا ټول دوکان یوسم درنه ټول دوکان یو څه پشای کا څه خبر نه یو څیز چې تاسو زړه نه ویستی وي هغه ایدي کې به ماله څه راکوئ کړي والے سیټ والے دي چې کم خوخي ها دې کې والما
او دا یو درجن په څو دی چې اسینه چې مطلب زه لاړ شم او ما ته زړه کې پټې پټې کنځلې وکړي. الله دې نه کې موږ تاسو آی ډي فالو کړی د ټیک ټاک باندې تاسو موږ ګورو. ها زما آی ډي دې فالو کړی دی. نو دا دی زما یو فرینډ دلته ولاړ دی، نو اوسه پورې ما ته څه نه ویلي. نو بیا خو پکار چې تاسو راتلی سلام کلام به م کوله که نه. بس اصل کې لږ بس هغه پریشاني و هغې د وجې نه. ولې پریشانې وروره؟ بس خیر د انسان خیر تاسو ما ته وایي چې څه پریشاني مو ده؟ بس وی انسان دی که نه لازمي خبردار چې خپل پریشانیان وي. ها او بیا تاسو ډېر زیات پریشان وئ، زه م چې ولیدلم ما خوشحال شوي او که نه؟ بالکل بالکل پریشاني ختمه شوه لږ شانتې؟ ټول که لږ؟ ټول ها زه شکر دی چې زما په لیدو د یو انسان پریشاني ختمه شوه. بس ما له دې کې شابه بنګړي راکړئ داسې خو. ها کتونکو زه اوس کوم کلر والمه؟ آیلین وایه که نه کوم کلر ته م غواړې؟ ها بابا خو ماله دا ګفت کو، اوس آیلین ته به زه بل ګفت کوم. واله کوم کلر دی خوښ دی آیلین؟ ایدي د اختری دی، زمونږ ورونه دي، زمونږ په حق جوړېږي، د خور د ورور باندې حق وي که نه. وایه کوم کلر درته والم؟ وایه مه شرمېږه، وایه زه در سره یم. ښه کتونکو زه ګورم چې یو بنګړي پکې خوښ کړمه. وروره ستاسو په نظر کوم؟ زه د بنګړي دومره شوقي نه یم که نه، زما مطلب هسې ذهن کې هم نه وي چې کوم یو ښایسته ده کوم بدرنګ ده، په دې نه پوهېږم. کلر پکې تاسو خوښ دی میټل کې والی دا ښه شی دی. ښه کلر پکې زه خوښ کړمه. ها یعنې ښه څیز یې راکړه. ګوره زمونږ ګورونه ولا غټ زړه لري، داسې ویم چې هلکان کنجوس وي، نو نه دي کنجوس. ښه تاسو نه یې کنجوس، ما هسې ګپ لګوله تاسو سره. خو زما لاسونه داسې واړه دي که نه، دا ښځه بس تاسو روټۍ ماله څوک نه راکوي وروره. امې وایي چې روټۍ نشته، ګراني روانه ده، روټۍ نه راکوي راله څه وکړم؟ امې ته وایه چې روټۍ خو ښه شی دی، خوړل پکار دي. نو ښه شی دی وی لږ مطلب 3 ټیمه روټۍ وي، ماله یو ټیم راکوي، ګراني ده ډېره زیاته. او دا خبره هم صحیح ده، ګراني خو ډېره ده. زه یو ټیم روټۍ خورم، توړه ده دا به څوک پوره کوي؟ نو په دې وجه مې ماله روټۍ نه راکوي. زموږ هم حال دغه دی، خیر ده. ګران کتونکو هغه مطلب چې داسې ما په شان دی وزن کم، اوس خو زه روژه کې ماشاءالله غټه شوې یم که نه، د روژې برکت دی. هسې وایي خلک چې روژه کې زه خوارېږم وزن مې کمیږي، خو برعکس زما وزن زیات شوی ده. نو مطلب زه چې څومره وخورم که نه په ما نه معلومیږي، زه چې څومره خورم په ما نه معلومیږي. نو دا کلر ښایسته کلر دی کتونکو، زه مجبور یم چې داسې یو جوړم ځان ته والم. ښه نو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې وروره. څه پیغام لري پښتنو ته؟ بس خوشحالي الله دې ټولو خوشحال ساتي. بس تاسو سره الله ستاسو پریشاني هم ختم کړي، ستاسو خفګان دې الله ختم کړي. ډېره مننه. ښه ګرانو کتونکو تاسو موږ سره پاتې شئ او چېرته مزې بنګړي دي بنګړي ما سره راشئ. ښه ګرانو کتونکو دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه ګزارش چې ما غزال نظري تاسو ته د صدر ډینس نه وړاندې کړله. امید ساتم چې دغه انټرویو به ستاسو ډېر خوښ شوی وي. نو ما غوښتل چې لاړ شم هغه ورور سره خبرې وکړم، خو خدای شته هغه داسې مطلب غفلت کې تللی و، لکه مطلب اوده شوی و. زما اواز دومره اوچت دی چې زما په غږ باندې هغوی پاڅېدل خوب نه. نو خیر زمونږ زنانه همیشه مطلب چې ګناه هم زمونږ وي خپله ګناه نه منو. نو خیر تاسو هغه خویندو ته ویم چې ودونه یې کړی وي، کور کې همیشه جنګ جګړې دا خبرې راځي. نو تاسو هم خپل هغه نارینه خپل سړي درک کوئ، ولې چې هغوی محنت کوي، کاروبار کوي، کیدای شي سهار راغلی وي سړی ستومانه دلته په ناسته اوده شوی و که نه. هر کار لکه ډېره زیاته مشکله وي، هېڅ د دنیا کار اسان نه وي. نو تاسو کوشش کوئ چې هېڅکله هم خپل نارینو سره خپل خاوندانو سره په اوچت اواز خبرې مه کوئ، په جنګ جګړې خبرې مه کوئ. خیر که یو دوه غوسې تاسو باندې کوي هغه په خندا په مینه یې تېروئ. نو ولې چې نارینو ډېر زیات تکلیف وباسي، همیشه وخت تکلیف وباسي. نو دا وه د نن ورځې خپرونه. ښه وختونه ښې شېبې، ښه روژه ماتې او ښه وختونه. الله حافظ.